کاکا همداسې ژړلې دي زمالې دا حال هم په منګه تېرېږم چې چا هم نه اوس تور چا واغلته مو اوس هم ایښه ده دلته رانږدې شه ما ته رانږدې شه دوستانو دې جنۍ ما ته وویل موږ دومره غریبانان یو که کیسه مې درته وکړه وبه ژاړې ته ووایه څه مشکل دی ستاسو ووایه ښه ډاډه راته ووایه ځه منګه دا زیړاني ته تللي هلته دا څوک ډوډۍ کار چې راکوي هماغه خورو دلته پلار مې سپین ږیره پلار دې نشته بچیه سپین ږیره ورونه دې هم نشته ورونه یو دانه پوډري ده نور نشته پلار مې هلته راوړي موږ ته ډوډۍ دغلته راوړي کور همدلته نږدې دی بچیه شفقت خدایا ته پوری مهربان شي ته یې وساتې عزت دوستانو دغه جنۍ موږ سره خبرې وکړې ما ته وایي که زه کیسه درته وکړم ډېر سخت به وژاړئ کور ته ورځو نږدې نه د کور وضعیت هم ګورو د جنۍ سره موږ خبرې مو وکړې خو کور ته برحال بیا هم ورځو نږدې نه د کور وضعیت هم ګورو دغه هم کور ده دغه الله یوه کوټه ده دغه حال راشه بچه خیر ما سره ودرېږه دې خیمه کې اوسېږئ دې خیمه کې څه شی دي راشه جاړمه ما سره ودرېږه خیر ده جاړمه دا خیمه ده دا یوه کوټه کې اوسېږئ دا ځای خپل دی بچیه نه دا پرده کرۍ مرۍ خو درنه نه اخلي اخلي هلته پلار مې هغه کې راټولوي دا هغه کې خیر جاړمه موږ راغلي یو دې زه خو دروغ نه وایم ماما خیر ده نفس موږ څه پاکې سو پلار دې څه کوي پلار مې سپین ږیری ده زیړانې کې هلته ډوډۍ راټولوي موږ ته راوړي موږ ناوی ناستوي بېغمه د خپل خوږه راشه بچې ته م راشه داسې حال هم نه ماما راشه ما سره ودرېږه راشه دې خوا بله ورځ یې مې راوړه څه شی ژړل موږ راغلي یو مالې دا حال به په منګه تېر سي دا مې کاکاګان دونه عمره ډوډۍ نه راکوي موږ پردیان راکوي شهید وطن دا یتیم ملت خدایا ته نور ډوډۍ راټولې وړکه ورور مې دا ډوډۍ راټولې نور موږ ته دغلته رالیږي خورو یې موږ دا مخکې موږ پاڼو سره ډوډۍ خوړله ولاکه درته دروغ موږ داسې حال ده ولاسې داسې حال ده یو سبا او بېګا ته یې رانوي سبا او بېګا ته یې رانوي داسې حال ده داسې حال ده نشته دا بیخي هېڅ هم نشته دا هغه دغه مړو بکس ده هغه نه دلته لږ ول هغه مړه وینې هغه دا ډوډۍ مې ښه ده مالې که خاصه کو مالې چې پې واخلو هېڅ هم موږ نه دي خوړلي ولاکه دغو نه هم دروغ وایم ماما دونه هم ولاکه دروغ وایم سرشي ارمانونه په نصیب مو کړه وروړي وګورئ دغه هو همدغه کوټه ده هو همدغه دی دغه بسترې دی نه همدغه بسترې دی خدای هم عمر درکړي دغه کومک را سره وکړي دا مګی چې مو نو کور کې وړه لرو نه هغه چې هم نه لرو پنځه مې مخکې هم درکړو دا هم واخله دا 1.5 زره دا هم واخله بچیه څه شوې څه شوې 2000 هغې باندې غوړي هم کېږي سبزي مبزي مو خدای دې عمر درکړي خدای دې ژوندی لره خدای دې تېره درکړي خدای دې ژوندی لره خدای دې دوستانو په نوره نړۍ کې هېڅکله ماشوم دومره بغارې نه وهي او نه دا غوښتنه کوي چې ما په کور کې اوړه نشته زما په کور کې سبزي نشته او زما په کور کې فلان نشته بستان
تاسو وګورئ، تاسو د دې ماشوم اوښکو ته وګورئ، د دې ماشوم درد ته وګورئ، د دې ماشوم په هره چغه کې یو درد پروت دی. دا یوه خبره کوي چې موږ کره کور کې اوړه نشته، پلار مې لګیا دی د خلکو کورونه وچه ډوډۍ راوړي او موږ ته یې راوړي. ګاونډ کې هم خلک دي څوک موږ ته څه نه رالېږي. بېګا مو یې تورچي کې ډوډۍ خوړلې ده، تورچي سره هم ډوډۍ خوړلې ده. الله دې د افغانستان په خلکو باندې رحم وکړي. واقعا ډېره دردونکې ده. موږ په ټول افغان ملت باندې غږ کوو، څومره چې سرمایداره خلک دي د دې خلکو ادرس موږ ورکولی شو. دغه دې ورور دی؟ ته کار نه کوي؟ زه کراچۍ چلوم بازار کې. څو روپۍ ګټې د ورځې؟ 50 شپېته 100 روپۍ کور ته. دوه ورونه مې دي عملیان دي. عملیان دي بچیا؟ خدایا ته پوی مهربان شي ته یې وساتې. زه خپله لاړم کابل کې همدې پسې داسې مې ژړلې داسې مې ژړل بیا ښه کېږي نه. موږ نو څنګه ورته څه شی ورته راوکړو بیا ښه کېږي نه. څه خبرې موږ نه ده لیدلی، موږ نه ده لیدلی. نه لږ لږ اوس بېرته راسي کور کې کښېني. هو همدغه خیمه کې پلار مې څه ووینې داسې به دی هغه داسې اوس موږ پلار مې ووینې داسې به. دوستانو دا د دوی بدبختانه بس بېروزګارۍ له وجې یا د مستۍ له وجې دا نشهیي توکي کوي. دغه خیمه کې پروت وي، شپه ورځ پکې پروت وي. دا خورې وایي چې زه کابل ته ورسره لاړم 2 کاله به چې بستر کابل ته موږ لاړلو 2 میاشتې که 3 میاشتې دا موږ لاړلو کار هم کوو مالې څه چې شی وګټو راوړو موږ یو هغه ته حیران. دا مې ورور ده بل مې هم ده یو مې دغه ورور په حال ده نور نشته. بل هم پوډري دی؟ هغه پوډري نه ده، هغه همداسې هغه ده پخې معصوره دي یو دغه پکې هغه ده. پلار مې ووینې داسې حال باندې ده د کلمې تیکه تیکه دي ګرانه اپونه پاکه یاته موږ ته راوړي موږ خورو. الله دې خیر کړي. موږ په ټولو دوستانو باندې غږ کوو چې د دې کورنۍ لازمه همکاري موږ سره د دې کورنۍ دپاره وکړئ. واقعا ډېر دردونکې حالت ته چې د دروازه باندې موږ راننوت یو د دې کوچنۍ ماشوم یې اوښکې نه وچېږي، ژاړي، هغه بل ورور یې ژاړي، دا ورور یې عملي دی، یو بل ورور یې معیوبه دی، پلار یې خپله تکلیف لري، پردیو کورونو باندې ګرځي، وچه ډوډۍ او کنارابونه د خلکو صفا کوي. دې ماشومان د رزق راوړي. دومره کوچنی ماشوم سره باید د رزق غم نه وي، د سره باید د کتاب او د مدرسې او د مکتب غم وي. خو بدبختانه چې په افغانستان کې دغسې حالت دی. الله دې په ټول افغانستان ملت باندې خاص رحم وکړي.